چې په خوله کې نسوار وي نو ذکر کول څنګه دي. دغه شان خوله د سیګریټو د لوګي ککړه ده یا یو کس په خوله کې پان اچولی دي، نو آیا په دې حالت کې د لپاره ذکر کول جایز دي او که جایز نه دي؟ محترمو دا عادتونه نن سبا ډیر عام دي او ملګری ته پوسونه هم کوي، نو تاسو به دا مسله په خپل اوم زده کوئ او نور مسلمانانو سره به اوم شریکوي چې هغوی په دې مسله پوه شي، او که په خپل تاسو کې دا عادتونه نه نو لازمي د نورو ملګرو سره شریکه کوي، هغوی کې به داسې ملګري چې هغوی به په دې عادتونو کې مبتلا وي نو چې د صحیح مسلې نه شي دا خبر شي. دغه شان دویمه مسله دا ده چې په ګس لاس باندې ذکر کول څنګه دي. یا په ګس لاس کې یو سړي تسبیح نیولې دي او یا د ګس لاس په ګوتو باندې د هغې په بندونو باندې ذکر کوي، نو آیا دا ذکر کول جایز دي او که جایز نه دي؟ دا ضروري مسله را سره په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ. ګوره جی اول مسله دا ده چې په خوله کې نسوار دي یا د سیګریټو د لوګي خوله ککړه ده یا پان دي، نو په دې حالت کې ذکر څنګه دی؟ نو دلته مسله دا وپېژنه چې بهتره طریقه دا ده او پکار دا ده چې کله سړی ذکر کوي نو د خولې نه نسوار لر کی او خوله پوره طریقې سره کنګال کی. که خوله د سیګریټو د لوګي ککړه ده نو چې د خوله پوره طریقې سره کنګال کی، مسواک وکي او داسې خامخا څیز استعمال کی چې د خوله دې سره پاکه شي، یا پان دې د په خوله کې هغه لر کی یا د پانو ککړه ده هغه ختم کی او خوله مکمل صفا کی او د هغې نه پس ذکر وکي. دا بهترینه طریقه ده جی، ځکه چې دلته ته د الله جل شانه نوم اخلي او الله جل شانه زما او ستا د ذکر محتاج نه دی، هغه الله جل شانه په تعظیم باندې ډیر خوشحالیږي او ستا په عاجزۍ باندې ډیر خوشحالیږي چې د الله نوم لته عزت ورکی، تعظیم ولا ورکی، په صفا خولې سره ذکر کی او دا احساس ته په دې دل او دماغ کې راشي چې زه د هغه لوی رب نوم اخلم کوم چې زما خالق او مالک او رازق دی او د دنیا او د آخرت زما بادشاه دی او په ما باندې بېشمیره نعمتونه لکه د پشکال د باران پشان د هغه نعمتونه په ما باندې وریږي، نو د هغه ذات نوم زه ذکر کومه. دا خبره ستا په ذهن کې راشي نو الله ته دا ډیره خوښه ده، دا عاجزي ده او دا د الله د نوم ډیر لوی تعظیم او عزت دی. او په دنیا کې هم چې څوک په چا ګراني کنه او یا عزتمند دي نو چې بل څوک د هغه نوم یاد کی نو ویل کړه د دا نوم چې هلې ګوره په خرابه خوله به نه هلې پام کوه، هلکه ویول او دسو کو به د پلاني نوم اخله، هلکه دا سړی په ما ډېر عزتمند دی او ډېر ګران دی، ګوره د نوم به په مرداره خوله نه هلې. نو دومره پاک ذات هم بیا په پاکه خوله باندې څه دي یادول پکاري. خو ګوره مسله زده که سره ده دي که نسوار دی یا د سیګریټو لوګی دی یا د پانو خوله ککړه ده او یو کس ذکر وکي کنه نو گنجایش شته، جایز دی، ګناه او ناروا نه دی، خو ما درته ویل چې آداب نه دی، د آدابو خلاف دي. ټیک شوله؟ نور دا معنی نشوه که دې سړي ذکر وکړو نو دا به په دې حالت کې ګناهګار شي، ګینې دا ذکر به نه قبلیږي، نه قبلول په الله دی، گنجایش شته، خو دا د آدابو څه دي خلاف دي. دا مسله خو شوله. دویمه مسله دا چې په ګس لاس باندې ذکر کول څنګه دي؟ نو په ګس لاس باندې چې کم دی اصل کې ذکر په کار په ښي لاس باندې دی. هغه که تسبیح په ښي لاس کې ونیسه او هغه که ته په ګوتو په بندونو باندې ذکر کړې نو څه وکړه په ښي لاس باندې وکړه. نبي علیه السلام مبارک د هر ښه کار دپاره چې کم دی ښی لاس څه دی دا استعمال کړی دی او ثابت هم دي دا چې په ښي لاس باندې څه کړي دي اذکار کړی دي. خو ګوره د دې سره سره که چا ګس لاس استعمال کو د ذکر دپاره نو دا په دې ګناهګارېږي نه او ګنجایش شته. د دې نه منع چرته نه ده راغلی چې تاسو په ګس لاس باندې څه ذکر مه کوئ، په دې حساب مه کوئ، ځکه مقصود دلته ذکر د الله وي، مقصود شمیر نه وي. شمیر که ته د کجوري په هډوکو کې او که په تسبوی کې او که په ګوتو کې او که د ګوتو په بندونو کې ټیک شوله که نه، نو دا ذکر مقصود دی، دلته دا شمیر مقصود نه دی. نو شمیر که ته په ښي لاس وکړو دا ډیره بهتره ده او کنه په ګس لاس چا وکړو نو د دې گنجایش ته او دا جایز دی. په دې باندې به سخت زورونه او من او دا خبره به په دې باندې نه کې جواز شته، خو بهتره دا ده چې څه وشي په ښي لاس باندې وشي. زما محترمو دا د خیر خبره ده، نو څومره مسلمانانو ورونو سره چې شریکه کوي زمونږ او ستاسو دپاره به د اجر خبرې. وصلی الله علی النبی.